السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمند کتونکو نن ولاګ تیاریږي او ولاګ د سره جناب هغه د ختم القرآن د ماشومان ختمونه زما وريرونه هم دي پکې چې عبد الله خان او محمد حیان خان. سو لیټ سٹارټ. راځي زشان قاری سیب دیر دی مبارک دستر بندی زشان قاری سیب دیر دی مبارک دستر بندی پمخ کی دی نور خکاری ننتا کڑے کمالا پمخ کی دی نور خکاری کڑے کمال پتا شد اللہ عظیم الشان مہربانی پتا شد اللہ عظیم الشان مہربانی پسر باندی پٹ کے در سر خون کھلے لسانی زیشان قاری سیب دیر دی مبارک دستر بندی زیشان مسجد بہترین مسجد خکل مسجد دا آباد دے چا دا پارا آباد شوے دے دا خاکو دا کڑاو دا چا دا پارا کڑے دے دا محنت خاک دا چا دا پارا کڑے دے دا دیر پارا کڑے دے دیز کے بخلق قرآن وی منزون بکی گی تلاوتون بینی گی والذی قدر فہدا بنو کلا کلا د مدینے د یار خبر اوڑے کلا کلا د مدینے د یار خبر اوڑے سپوږمۍ چې روخې جهالونه د دلبر اوڑے کلا 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 د مدینے د یار خبر اوڑے کلا 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 د مدینے د یار خبر اوڑے کوم سپوږمۍ سره خبرې لړ شم خیالونو کې ډېر لار ونو ما بدرتا ویل کنا والله مدینه ښکلې ده ما بدرتا ویل کنا والله مدینه ښکلې ده ښکلې ده زړګیه پر شته مدینه ښکلې ده ښکلې ده زړګیه پر شته مدینه ښکلې ده ما ته صفتونه ده جنت رضوان مکوا اے مات صفتنا دا دین پس د ختمونو سلسله ادا شروع کو ز دعوت ورکوم قاری حبیب الله صاحب ته چې هغوی راشي او د ماشومانو ته ختم القرآن وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. د محبوب د کلیمنا عاجب دا زی زوړ کړم دا لا غستا زادا مده وشوي د زړه کورتا میرا خاله واپس نزیسا نیاز بین مل مندا نمبر را روان دی ټینګ شه په لورځ باندې سوزي
او بیا به د څه غم کوي خدای وي بخي بیا دا غم دی که نه دی که نه وایي چې خدای دله وړه ورکړي او خدای دله ګیس راولي او خدای د کور ته سړک پوخ کړي او خدای د ته نالۍ پخه کړي او د ده په نالۍ کې پیپ واچوي مرګ را روان دی که نه دی که نه عمر له به دا بدماشانې برېتې بتایي ما ته به څوک چې وایي زه د چا نه پسې کم یم د پار څه کم ستا دیسو سترګې پردی پوزه پردی شونډې پردی ویښته پردي هډوکي پردي غوښه پردی کور پردی جایداد پردی پیسه پردی نه ده څه که دا پردی نه وی زمونږ مشرانو به ټوله قبر ته زمونږ نه وړې وه که نه وه پوهېږو په خبره که نه پوهېږئ خیال دی چې خبرې ده زمونږ دا مشران به ټول ځوانان وی که دا زما خپله ځواني وی که دا ځواني زما خپله وی که نه قسم دی که زه بوډا شوی او زما نه دا ویښته سپین شوي وی حتی چې زما نه په مخ نه وی راختلی که زما ویښته خوښ یم او سبا وبهیږه پتري راخیستل خو زما د خوښې نه خلاف روانه ده که نه ده روانه رو پسر باندې پټ کې در سره خون کړې لسانی پمخ کې د نور ښکاری نن تا کړې کمال پمخ کې د نور ښکاری نن تا کړې کمال پتا شد الله عظیم شان مهربانی پتا شد الله عظیم شان مهربانی پسر باندې پټ کې در سر خون کړې لسانی زیشان قاری سیب ډیر د مبارک دستر بندی زیشان قاری سیب ډیر د مبارک دستر بندی هارون دی پغاړه د ګل پرخ کارېږي هارون دی پغاړه پرخ کاریږي پتا باندې وریږي رحمتنا لسانی پتا باندې وریږي رحمتنا لسانی پسر باندې پټ کې در سر خون کړې لسانی داستا په برکت ورته میلاو شو خوشحالي پسر باندې پټ کې در سر خون کړې لسانی ښکلې عالمانه راغلي د محفل ته ډېر ښکلي عالمانه راغلي د محفل ته د ښکلو عالمانو نن محفل شروحاني پسر باندې پټ کې در سر خون کړې لسانی راغلی د خپلوانا درا چوي هارونا راغلی د خپلوانا درا چوي هارونا خپلوان درتا پمینا در کبھی مبارکه پسر باندې پټ کې در سر خون کړې لسانی د نومان په فرمایش درته دا ښکلی کلام د نومان په فرمایش درته دا ښکلی کلام
شکل بطمانی تا تنندالی کل شاعری نو شکل بطمانی تا تنندالی کل شاعری پسر باندی پٹکے در سر خون کل لسانی